محمد محقق زوی باقر محقق ووژل شو. د ملي یووالي حکومت د اجرا ریاست و مرستیال او د افغانستان د خلکو د وحدت اسلامي ګوند مشر محمد محقق زوی باقر محقق د یکشنبې په ورځ د خپل ورور لخوا په خپل کور کې په ډزو ووژل شو. د محمد محقق زوی باقر محقق سهار د کابل دریمې امنیتي حوزې اړوند د سرکاریز په سیمه خپل کور کې د ورور حسین محقق لخوا په ډزو ووژل شو. د کابل امنیه قومندانۍ مسؤلینو د یکشنبې په ورځ وویل پیښه له یوې شخړې وروسته رامنځته شوې چې د حسین محقق په ګډون محمد محقق نږدې 8 کسه نور ټپیان شوي هم دي. د کابل امنیه قماندان سید محمد روشندل وویل متاسفانه که یک درگیری بین پسران استاد محقق صورت میگیره و داخل خانهشان که یک برادر خود که وجمع به نام باقر او را به قتل میرسانه و به این زمان به شمول خود از ما حسین نام که عامل قضیه است 8 نفر زخم برداشته به دیار دارم. د ښاغلي روشندل په خبره د دې پیښې د څرنګوالي په اړه څېړنې روانې دي. ټپیان روغتون ته وړل شوي خو د روغتي وضعیت په اړه معلومات نشته. په ورته وخت کې د ملي یووالي حکومت د اجرا ریاست دوه مرستیال او د افغانستان د خلکو د اسلامي وحدت ګوند مشر محمد محقق په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې زوی حسین له جدي رواني ستونزو سره لاس او ګریوان و او په دې وروستیو کې ناروغي زیاته شوې وه. ښاغلي محقق دغه شان لیکلي چې حسین خپل ورور د خوب پر مهال وژلی ده. د دې پیښې وروسته د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني چې له هیواد بهر دی د ټلیفون له لارې د محمد محقق سره خپله غمشریکي څرګنده کړې. همداراز یو شمېر سیاسي رهبرانو لکه اجرا رئیس عبدالله مخکني ولسمشر حامد کرزی او د سولې عالي شورا رئیس محمد کریم خلیلي د محقق کور ته ورغلي او د پیښې له امله یې تسلیت وړاندې کړی ده. محمد باقر محقق چې د سیاسي علومو په برخه کې لوړې زده کړې وې تیر کال د ولسي جرګې ټاکنو ته هم ځان نومان کړی و خو بریالی نشو. هغه له خپل پلار سره په یو شمېر بهرنیو سفرونو کې هم لیدل شوی.